السلام علیکم. جوړ په خیر. ملګرو که چیرې د کرکټ شوقیان یاست نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ ترڅو زموږ د کرکټ له تازه پیښو څخه خبر شئ. د ښځو په هکله د خبرو له کبله 2 هندي لوبغاړي جریمه شوي. د هند 2 کرکټ لوبغاړي هاردیک پانډیا او کے ایل راهول په یو ټلویزیوني خپرونه کې د بې ادبه جنسي او توپکماله خبرو له کبله جریمه شوي دي. هند کرکټ کنټرول بورډ دوی هر یو ته امر کړی چې د جریمې په توګه 2 میلیونه هندي روپۍ ورکړي. دواړه لوبغاړي په جنوري کې د کافي ویډ کرن نومې ټلویزیون خپرونې میلمانه وو چې دغه څرګندونې پکې کړې وې. 25 کلن پانډیا او 20 کلن راهول استرالیا کې له خپلې ملي لوبډلې سره له ملګرتیا بیرته هند ته استول شوي وو. دوی دواړه په پاتې 5 لوبو کې ګډون ونه کړ او د هر یوې لوبې له څه باندې $10,000 فیس نه محروم شوي وو، خو وروسته بندیز ترې لرې کړل شو. دغه چارواکي وروسته وویل دواړه لوبغاړو د خپلو خبرو له کبله پښیمانه دي او بخښنه یې غوښتې، خو د چارواکو په خبره دوی باید د خپل عمل سزا وویني. د دغې ادارې یو څېړونکي په خپل ریپورټ کې لیکلي زموږ په هیواد کې کرکټ لوبې ته د مذهب حیثیت ورکول کیږي، درناوی ورکول کیږي او کرکټ لوبغاړي د خلکو لپاره د الهام سرچینه ده. یو لوبغاړی چې په نړیواله کچه لوبه کوي باید هر وخت یې یاد وي چې د ټولنې په تړاو پر خپلو اوږو یو مسؤلیت لري. په ټلویزیوني خپرونو کې پانډیا له یو شمېر ښځو سره د جنسي اړیکو یادونه کړې وه او ویلي وو چې په شپې کلبونو او شرابو څښاک ځایونو کې ښځو ته له کتلو خوند اخیست. نوموړي په ویاړ سره ویلي وو چې د خپلو دغو اړیکو په اړه یې له مور و پلار سره ازادانه خبرې کولې، خو راهول بیا خپلو خبرو کې محافظه کاري کړې. د دواړو لوبغاړو له شړل کېدو مخکې د هند کرکټ لوبډلمشر ویراټ کوهلي د دوی څرګندونې نامناسبې بللې وې. ویل کېږي پر دوی به د لګېدلې جریمې پیسې د پوځیانو پر بېوزله کونډو او ړندو کسانو کرکټ لوبې پر یو پروژه ولګول شي. ملګرو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.